عباس عراقچي په یو تلویزیوني مصاحبه کې خپل ویلي دي چې امریکا او اسرائیل دواړو د ایران د تجزیې او د ټوټې کولو پروګرام درلوده. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 21 د جولای کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او د امریکې د جنگ د مذاکراتو د امکاناتو د دواړو طرف نه هم د جنگ او هم مذاکرات ته تمایل ښودل، همدارنګه د ایران د وزیر خارجه یو ډیره مهمه مصاحبه او برعلاوه له ده نه د څومره چې تاسو ته معلومه ده په تسلسل سره زه دا خبره کوم چې امریکا اسلحه نه لري، دا جنگ مخې ته نشي وړلی. نو هغې کې بیا بعضې دوستان هلته ماته دا لیکي چې ته وایې دوی اسلحه نه لري، دوی راځي بریدونه کوي. دا بریدونه څنګه کوي او دا اسلحه د کوم ځای نه شوه؟ یو سوپر طاقت، یو لوی قدرت د دنیا چې کله د جنګونو ته ځي، خو نه ده چې بلکل دیوالې شوي، منتها هغه کم لیمټ چې دی لري چې دا باید یو ذخیره ولري، د هغه ذخایرو د هغې نه ښکته تلي. په دې بابت کې ډېر یو مفصل راپور دی د ډیلی ټلګراف د اخبار دی چې تاسو معلومه ده د اخبارونه که واشنګټن پوسټ دی، که نیویورک ټایمز دی، که ټلګراف دی، دی ډېر تحقیقي، دقیق او د پالیسۍ مطابق یو خبر او دا نشروي، یعنی دی هغه خپل سټنډرډ لري. د دې ډېر مفصل راپور دی چې زما د دې 2-3 میاشتو یا د 6 میاشتو کې چې زه په تسلسل سره دا خبره کوم چې امریکا اسلحه کافي نه لري په یوکراین کې، په غزه کې او د ایران په جنگ کې اسلحه یې د لاسه ورکړې. د دې یو ډېر ښه تفصیلي راپور دی، دا به انشاءالله ستاسو حضور ته وړاندې کوم. اول خبر مې دا دی چې سید عباس عراقچي په یو تلویزیوني مصاحبه کې خپل ویلي دي چې امریکا او اسرائیل دواړو د ایران د تجزیې او د ټوټې کولو پروګرام درلوده او په دې برنامې باندې دی جدي کار وکړ. هم ایران ته اسلحه راولېږله، هم خپل نفر او حتی دی دغه وکړه چې رضا پهلوي دې ته حاضر شوی چې ایران وټوټې شي او هغه یو حصه یې ده ته ورکړ شي، دا به پکې پات شي، نور حصې به یې ده نه جدا کېږي، وایي چې دا کړی. خو په عین حال کې دا خبره یې وکړله چې په د دې شي د ایران په د جنګ کې د لویه کومک او مرسته موږ سره اکانفیدان او د عراق صدر اعظم چې هغه وخت کې و، اوس خو علي زیدي دی، هغه وخت کې السوداني و، نو السوداني موږ سره ډېره مرسته کړې وه. وایي چې په دې متعلق موږ سره خبرې وکړې وي او د ترکیې او دغه د عراق په مرسته سره موږ د امریکا او د اسرائیل دا برنامه خنثی کړله او دوی دا تشریح ورکړله چې د دوی برنامه دا وه چې کردان به په ایران باندې یرغل کوي او دوی به هغه یې تمویلوي، ځکه همیش دوی د دغه ترتیبونه او دغه افغانستان کې دوی طالبانو نظام څنګه سقوط کړ، خو هلته په یو څو لنډغرانو ته په شمال کې پیسې ورکړلې، هغه دغه کړل، په بیه یې واخیستل. قوا خپل امریکایي وه، خو په مخ کې لنډغران خوشي و، په کابل راغلل او اسلامي نظام یې چپه کړ او بیا 20 کاله افغانستان اشغال لاندې و. دارنګې برنامې امریکا هر ځای کې کړي دي. نو دلته هم همدا پروګرام و چې دوی په دې ترتیب سره د کردانو نه کار واخلي. نو سید عباس عراقچي دا خبره کوي چې یعنی د کردانو مخه ترکیه ونیوله او د ترکیه ورته دا کړی که تاسو دلته برید وکړه نو زه به په اسرائیل باندې ورځم او کردان به ټول بمباردوم. نو د همدا علت و چې هغوی د خپل د دې برنامې نه منصرف شول او دوی ونه شو کولی چې د ایران په ټوټې کولو کې دا کړي. نو په دې بابت دوی په حساب د دغې نه تشکري وکړله د ترکیې نه او د عراق نه چې موږ سره دا مرسته کړې ده. همدارنګه چې څرنګه تاسو معلومه ده چې جنگ په شدت سره روان دی، خو دواړو طرفونو تمایل د دې جنگ باوجود د ډیپلوماسۍ خواته دی او داسې پیشنهادات شوي دي چې تنګي هرمز باید د 10 نه تر 14 ورځو پورې بیرته اوربند وشي، خلاص شي او د 9 د جولای چې کوم وخت مخکې د جنگ نه د دغه برید نه مخکې
هغه د تفاهم لیک په نتیجه کې کوم نقطې ته دوی رسیدلي وو بیرته هماغه ټکي ته سره ورنږدې شي. د ایران یو خبري ایجنسی ده په نامه د اسنا چې یعنی ایرانین سټوډنټس نیو ایجنسی په نامه یادېږي، دا خبرونه دغه کړي دي او دا خبر همچنان رویټرز تایید کړی دی، دا نیویورک ټایمز هم تایید کړی دی او دا خبرونه راغلي دي. اسنا دا وایي چې پاکستان او قطر دا پیشنهاد کړی دی چې د جنگ نه مخکې کوم مقام کې چې دواړه طرفه وو هلته د بیرته عودت وشي او هلته د لاړ شي، یعنې 9 د جولای کله چې جنگ نه او تنګه د هرمز د خلاصه کړلی شي. دا د قطر او د پاکستان تازه پیشنهاد دی، دوی ته یې ورکړی دی. رویټرز دا خبر داسې ورکړی دی چې منځګړي څوک دي، همدا پاکستان او قطر دی. دوی پیشنهاد کړی دی چې 10 ورځې دی بیا اوربند وکړلی شي او خپل په موقفونو باندې دوباره نظر واچولی شي او بیرته د هغه مسله چې د مخکې د جنگ نه وه هغې نقطې ته د بیرته راشي او سره باید خبرې شروع شي. نیویورک ټایمز دا خبر ورکړی دی چې امریکا او ایران یو بل ته اشارې ورکړي دي. امریکا وایي چې ایران یعنی مارکو روبیو دا خبره کوي چې ایران موږ ته اشاره یا سیګنل راکړی دی چې دوی د خبرو لپاره آماده دي او دا زمونږ نه دا غوښتي دي چې مونږه خبرې ورسره شروع کړو. بیا د ایران د خارجه وزیر ویاند وایي چې تهران ته داسې پیامونه را رسېدلي دي چې امریکا حاضره ده چې بیرته دوباره خبرې شروع شي. وایي چې دا د منځګړو په ذریعه موږ ته دا پیام را رسېدلی. منځګړي څوک دي؟ پاکستان او قطر دی. نو د دې نه دا اشاره کیږي چې تمایل دواړه طرف لري د خبرو ته، مګم دی په هغې اړی هغې په دې راړی چې ما ته ده ویلي دي هغه وایي ما ته ده ویلي، خو په زړه د دواړو کیږي. یعنې ګوړې ته زړه د دواړو کیږي، خو بهانه دا کوي چې ده غوښتې ده هغه وایي ده غوښتې ده، خو ګوړه دواړه غواړي. نو دلته دا خبره د دوی ترمنځ راغلې ده او دواړه طرف دې ته رانږدې شوي دي. او بله خبره دا هم ده چې خبره خو دوی د منځګړي کوي، خو دوی مستقیما هم تماس کې دي او خبرې یو بل سره روانې دي. همدارنګې د کویت د شدیدو حملو لاندې دی، میزایلونه پې باندې ایران ورولي دي او کویت دا خبره کړې ده چې دوی د دې میزایلونو نه دفاع کړې ده او دا میزایلونه یې له منځه وړي دي. د یمن حوثیانو ویلي دي چې دوی به د سرو اوبو کې یا ریډ سی کې چې هلته باب المندب دی، دوی وایي چې د عربستان سعودي څومره کشتیګانې چې دي دا به ټولې محاصره کړي او دا به په اجازه ورنه کړي دوی خپل حرکت انجام کړي. همدارنګې چې هغه 2 کشتۍ چې پرون په ماینونو باندې لګېدلې وې غرقې شوي، دا د تنګې هرمز کې د ډایناکام په نامه باندې د یو کمپنۍ کشتیګانې وې چې امریکا ورته اطمینان ورکړی و چې تاسو ځئ تاسو باندې به برید نه کیږي او دا د ماینونو په ذریعه له منځه تللي دي. دا ډایناکام کمپنۍ دغه کړی دی او دا خبر بلومبرګ ورکړی دی چې دا کشتیګانې ډایناکام وې، امریکا ورته اعتماد ورکړی و، اما کله چې دوی دننه لاړل ولګېدلې او له منځه ولاړلې. همدارنګې ایران د اردن د خلکو نه اظهار د مننې کړی دی، امتنان یې کړی دی چې د امریکا د اډو په منځه وړلو کې چې عقبه کې وهلي دي، هم بحري او هم هوایي او ځمکني قواو دغه یې ورته وهلي دي او دې کې ډېر زیات امریکایان زخمیان شوي دي، وژل شوي دي او ډېر ژوندي وړل شوي دي، اختطاف شوي دي چې معلوم نه دي چا اختطاف کړي دي، خو اختطاف شوي دي. دی وایي چې موږ سره د اردن خلکو کومک وکړه، موږ ته د امریکایانو د ځایونو په حساب کروکي چې دا د اردن خلکو را کړې ده او موږ سره په دې حصه کې کومک کړی دی او موږ د دوی نه مشکور یو. او په عین حال کې دا کوم چې امریکا وایي چې 3 کسه مړي دي، یعنی دوی پرون ویلي چې یو ښځه یو سړی او یو تن نن دی ویلي چې مړی کوم ځای کې پیدا کړه 3 تنو ته، مګر ویل کېږي چې د مړو او د زخمیانو تعداد ډېر زیات دی. برعلاوه له هغې نه ډېر کسان اختطاف شوي دي، ژوندي وړل شوي دي او دا خبر پنټاګان نه شریکوي ځکه چې
پنټاګن قانونا هم دا مسؤلیت نه لري چې خپل راز بیرون افشا کړي، ځکه د فوج په مورال باندې تاثیر کوي. دا خبره نیویورک ټایمز کړې ده. نیویورک ټایمز وایي چې اردو په قصدن دا معلومات ساتي، نه ورکوي، ځکه چې هغې فکر کوي دا ورته ضرر کوي، مګر معلومات ورته معلوم دي چې تعداد زیات مړه دي، زخمیان زیات دي او ډېر کسان ژوندي وړل شوي دي، خو دوی دا خبره نه کوي. همدارنګې د ټایمز آف اسرائیل هم دا خبره کوي چې د ایران چې کوم په عقبې باندې میزایلونه ورول، په هغه وخت کې دوی دغه ایلیټ هغه ده چې د دوی بل بندر دی چې پرون ما ویلې ولې ایران دا نه دی وهلی، دوی د هغې ځینه انټرسپټرز یعنې دفاعي دغه میزایلونه ورخوشي کړي وو او د ایران د بعضو میزایلونو مخه وایي چې نیول شوې ده. دا د ټایمز آف اسرائیل دغه کړی دی. هغه مخکنی خبر نیویورک ټایمز ورکړی و، او یعنی دا خبرونو مرجع او سورسونه همدا دي چې زه تاسو سره شریکوم، او بعضې دوستان وایي چې ته دا معلومات د کوم ځای نه کوې، نو زما خبرو ته متوجه چې اوسئ. تاسو به ګورئ چې زه وایم نیویورک ټایمز دا خبر کړی دی، ټایمز اف اسرائیل کړی دی، بلومبرګ کړی دی، ټلګراف کړی دی. زما ټول خبرونه یعنی خپل منابع لري او د هغې زه په عین حال کې خپل آرشیف کې معلومات ساتمه. مخکینی خبرې مې چې سر کې تاسو ته وکړلې د مذاکرې، هغه رویټرز، نیویورک ټایمز او اسنا ورکړې وي. اوس راځمه تفصیلي دغې ته، هغه راپور ته چې زه بارها تاسو وایم چې امریکا اسلحه نه لري، دقیقا د دې قیمتونه، د تولید، د انواع او څومره دوی ضرورت لري، څومره دوی دا کړی دی او کوم وخت کې دوی ته لاسته راځي. دا ډېر د تفصیلي دغه دی، دا به زه انشاءالله ستاسو ته وړاندې کوم. او دا د ډیلی ټلګراف دا خبر ورکړی دی. هغه په سر د خپل دغه کې لیکي چې امریکا د کافي اسلحه نه لري چې دی مکمل جنگ ته ورننوځي، دا جنگ مخکې ته ویسي، دا جنگ دی په مخ ته نشي وړلی. بیا د پنټاګان نه راپور ورکوي، وایي چې پنټاګان خبرداری ورکړی دی چې زمونږ ذخایر ډېر زیات کم شوي دي او مونږ په تهران باندې عملیات ترسره کولی نشو. نو دې لپاره اوس د دې چې دا کوم میزایلونه د ضرورت لري، زه هغه میزایلونو نومونه هم تاسو اخلم او د هغې مقدار، د هغې څومره دغه دوی لري، دا ټول تاسو ته دا کوم. اول SM3 دی چې د ده یو دانه قیمت 8.7 میلیونه ډالره دی. د یو دانه SM3 میزایل قیمت 8.7 میلیونه ډالره دی. او دوی وایي چې د ده که د امریکا هغه کم مخکې د جنگ نه چې ذخیره درلودله، که هغه ذخیره بیرته پوره کوي، نو 4 میاشتې ضرورت دی چې دا هغه خپل دغه ضرورت پوره کړي. د تات پیسه کې وایي چې یو دانه تات 15.5 میلیونه ډالره ارزښت لري. خپله دستګاه چې دا چې کوم ځای نه دا واریږي، هغه دستګاه 1.1 میلیارد ډالر قیمت لري رادار سره. هغه یو رادار لري، یو دستګاه لري. رادار دښمن دغه کوي او د سټند نه دا میزایل بیا حرکت کوي. هغې قیمت 1.1 میلیارد ډالر دی او د یو میزایل قیمت 15.5 میلیونه ډالره دی. په یو وخت کې یو تات 46 میزایل اخلي. نو د 46 میزایله چې په 15 کې تاسو دغه کې، نو دا هم کم از کم 800 میلیونه ډالره تینه جوړیږي. ویل کېږي چې دا به 53 هفتې نیسي چې د امریکا چې څومره ضرورت دی هغه ورته پوره کړي. بل میزایل چې د دوی هغه SM6 په نامه دی، د ده قیمت 15.3 میلیونه ډالره دی او دا هم د قیمتي میزایلونو جملې نه حسابیږي. د دې دا کم شوي دي او دا 53 هفتو کې دی وایي چې دی کولی شي خپل ذخایر بیرته پوره کړي. جیسن په نامه میزایل چې دی د ده یو دانه قیمت 2.8 میلیونه ډالره دی. 48 میاشتې په کار دي چې د هغه ذخیرې د امریکا تکمیل شي، کوم یو چې د جنگ نه مخکې وي. ټام هاک میزایل نومونه به تاسو ډېر اورېدلي چې دا دافع هوا د دوی سیستم دی. د قیمت هم 2.8 میلیونه ډالره دی. 40 میاشتې په کار دي چې دوی دا ضرورت پوره کړي. د پرسیشن
میزایلونه اسم میزایلونه چې دي یعنی دقیق میزایلونه چې خپل هدف وهي یو دانه قیمت 1.6 میلیونه ډالر دی 40 میاشتې په کار دي چې د دې دا ذخایر خپل بیرته پوره کړي او پیټرایټ میزایل چې دی د یو دانه قیمت 3.9 میلیونه ډالر دی 2 میاشتې دوی ته ویل شوي دي چې ضرورت دی چې دا پوره کړي اوس د همدغې میزایلونو په هکله نور تفصیلي معلومات داسې درته درکوم چې څومره په ایران کې مصرف شوي دي په 2020 لپاره څو دانې دوی تقاضا کړې ده 2016 کې څو دانې دوی لاسته راغلي دي د کال کې څو دانې یو کمپنۍ دا جوړولی شي او کم کاله پورې دا متوقع دي چې د دوی دا ضرورت دوی تکمیل کړي د ټام هاک په هکله وایي چې د ده 1000 دانې په ایران باندې استعمال شوي دي د 2020 لپاره 215 دانې غوښتل شوي دي یعنی حکومت تقاضا دا ده د پنټاګان په 2018 کې دوی ته چې ورکړل شوي دي د مصرف لپاره 200 دانې ورکړل شوي دي کال کې دا کمپنۍ چې دا جوړولی شي چې هغه نارمل حالت کې جوړی 600 دانې جوړیږي او که په ایمرجنسي حالت کې جوړی 1000 دانې دوی جوړولی شي او دوی کوي چې که غواړي چې خپل هغه ذخایر تکمیل کړي نو د ذخایرو تکمیل تر 2013 تر 2011 پورې ممکن دی مخکې د هغې نه ممکنه نه ده د تات میزایل دوی وایي چې د 190 نه تر 290 دانې پر ایران باندې استعمال شوي دي د ایران د میزایلونو مخالف کې د کال 2020 لپاره 850 دانې غوښتل شوي دي په 2018 کې 92 دانې دوی ته ورکړل شوي دي د کال چې دوی جوړی 90 دانې په نارمل حالت کې جوړی او که نورې کمپنیګانې ورسره شي چې د تولید زیات شي نو د 400 نه زیات نشي جوړولی او که دوی غواړي خپل ذخایر تکمیل کړي نو 2029 پورې دوی ذخایر به تکمیل شي د پیټرایټ میزایلونه په ایران باندې د 1430 دانې استعمال کړي دي 2020 پورې دوی 3203 دانې نور غوښتي دي په 2018 کې ورته 102 دانې ورکړل شوي دي او د کال تولید د 2000 دانې دی او تر 2029 پورې د دوی هغه کم یو ملي سټانډرډ چې دی په ذخایرو کې چې باید ولري هغه پوره کېدلی شي مخکې د هغې نه یعنې دا نشي تکمیلېدلی د SM3 میزایلونه 130 نه تر 250 دانو باندې ایران باندې استعمال شوي دي او بعضې راپورونه دا وایي چې 250 دانې وو 130 استعمال شوي دي 120 پاتې دي د 2020 لپاره 214 دانې غوښتل شوي دي په 2018 کې سږکال ورته 250 دانې دوی ته ورکړل شوي دي او دوی مصرف کړي 130 دانې دي ځکه ذخیره کې 250 دانې درلودل د کال کې 150 دانو پورې دوی تولیدولی شي که ډېر زیات فشار راوړي نو 250 پورې هم تولیدولی شي او که غواړي خپل ذخیره پوره کړي نو 2009 نه مخکې دا ذخیره خپل نشي تکمیلولی اسم شپږ د 190 دانې استعمال شوي دي تر 370 دانو پورې دوی وایي چې امکان د مصرف شته دی په 2020 لپاره 570 دانې غوښتل شوي دي د 2018 کې 115 دانې دوی ته ورکړل شوي دي کالنی تولید د دوی 209 دانو نه تر 500 دانو پورې دی تر کال 2028 پورې دی کولی شي خپل ذخایر تکمیل کړي د جاسم میزایل 1100 دانې دوی استعمال کړي دي وایي چې 4000 دانې درلودل 2900 دانې ورسره پاتې د 2020 لپاره 821 دانې نور غوښتي دي د سږکال ورته 2000 یعنی 2018 کې ورته 240 دانې ورته ورکړل شوي دي د دې کلنی تولید 860 دانې دی او دا ویل کېږي چې تر 2020 پورې باید د دې هغه ضرورت پوره کړلی شي او پرسیشن میزایل SM چې دی دا په ایران باندې 70 دانې استعمال شوي دي د کال 2020 لپاره 1140 دانې غوښتل شوي دي دوی ته په 2018 کې 70 دانې ورکړل شوي دي د کلنی تولید 680 نه تر
د 550 نه تر 680 دانو پورې دی او ویل کېږي چې سږ ممکن د دوی دا ضرورت د دوی پوره کړلی شي چې دوی څومره ضرورت لري. نو د دې تحلیل او تجزیه نه چې د خپل امریکایي دا او فکر کوم د انګلیسي اخبار ټلګراف دا راپور مکمل ورکړی دی چې امریکا دومره اسلحه نه لري، توانایي نه لري او تولید یې ډېر کم دی او دا جنگ په هغه رقم چې دی غواړي ویسي هغې ته ادامه نشي ورکولی، بنان دوی صلاحیت د ده نه لري. نو دا و د نن ورځې زما سیمهیز او نړیوال معلومات چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر سبا چې بله برنامه ته حاضرېږم نو تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ.